د یو مجاهد په کونړ کې د تخنیکی او مسلکی زده کړو امریت له لوري په مرکز اسداباد او ولسوالیو کې خواوشا 1200 نظامیانو ته د اداري او مدیریت په برخو کې د 3 کلنو زده کړو زمینه برابره شوه. دغه ولایت د تخنیکی او مسلکی زده کړو امریت مسؤلین وايي هغو مجاهدینو څخه چې د سوي د تثبیت ازموینه اخیستل شوې وه او زده کړې ترې په نمایي کې پاتې شوې وي، د اداري او مدیریت ترڅنګ د کمپیوټر او انګلیسي ژبې د زده کړې د روزنې اسانتیاوې برابرې شوې دي. دا برنامه زمونږ 3 کلنه برنامه ده او موږ غواړو چې هغه مجاهدین ورونه چې د هغوی زده کړې په نمایي کې پاتې شوي دي، نیمګړې پاتې شوي دي، زده کړو ته لاسرسی نه لرو، اوس موږ غواړو چې هغوی ته خپل هغه زده کړې مکملې کړو. اوس فعلا دپاره چې موږ ضرورت لرو اداره مدیریت ته ضرورت لرو، ځکه اوس دغه حالات داسې دي چې موږ هر یو کس په اداره پوه شو د اداره مخې ته لاړ شي، نو په دا خاطر موږ اولنی قدم کې د اداره مدیریت په څانګه کې دوی ته زده کړې ورکوو. دا 3 کلنه برنامه ده، انشاءالله په 3 کاله کې به دوی فارغه کیږي. په همدې حال کې هغه مجاهدین چې زده کړې ترې نیمګړې پاتې شوي او اوس ورته د زده کړو د بشپړولو په موخه تازه اسانتیاوې برابرې شوي خوښ دي او وایي چې په دې سره به یې مهارتونه او پوهه لا لوړه شي. موږ ته امارت اسلامي دا زمینه برابره کړله چې مخکې موږ جهادي دوره کې چې کوم دی لکه علوم نیمه کې پاتې شوي او علوم پوره نه وو دغه کړي او بیا خاص کر د انګلیش او د کمپیوټر د علومو سره موږ مجاهدین چې کوم دی ناشنا او اداري کارونو کې چې کوم دی نو زموږ ته مشکلات په دې وجه امارت اسلامي چې کوم دی موږ ته دا زمینه برابره کړله. دغه کوم برنامه چې اوس د تخنیکي زده کړو امریت ته ورسپارل شوې ده په اداري بخشونو کې به انشاءالله العزیز ډېر زیاته فایده مجاهدین ته واړوي، خصوصا هغه مجاهدین چې د غروب په وخت کې د دوی نه هغه زده کړې د مدرسې یا د مکتبونو په نیمایي کې پاتې وي، هغوی ته به ډېر زیاته فایده وکړي. یو خو دغه اداري بخشونو سره مجاهدین ډېر نابلده دي، دغه الحمدلله 3 کلونو په تېرېدلو سره اکثر مجاهدین اشنا شوي دي، هغه مجاهدین چې په اداري بخشونو کې کارونه کوي. خو هغه مجاهدین چې پاتې دي یا اداري بخشونو کې نه دي تعین بس شوي، هغوی ته به انشاءالله العزیز دا ډېر زیاته فایده وکړي، په آینده کې به انشاءالله العزیز دوی وکولی شي چې خپل اداري کارونه مخته یوسي. د کونړ د تخنیکی او مسلکی زده کړو امریت مسؤلین وایي له دغې 3 کلنې روزنیزې برنامې وروسته به مجاهدینو ته د 12 او 14 ټولګیو اسناد ورکړل شي.